د سبا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 40 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 22 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره دغه مشرکانو ته وایي چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسو هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیرئ. هغوی نه په اسمانونو کې دی او بدسری په اندازه د کوم شي څښتنان دي نه په ځمکه کې. هغوی د اسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي. له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړي وي. ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورختایي ایسته شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ. هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي؟ ووایه الله. اوس ارومرو له موږ او تاسې نه یو لوری په سمه لاره ده یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دوی ته ووایه کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه به له تاسې نه وي او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وایه زموږ پروردګار به موږ راغونډ کړي بیا به زموږ په منځ کې سمه صحیح پرېکړه وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. دوی ته ووایه ما ته لږې راڅرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي. هېڅکله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او ای پیغمبره مونږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی ته وایي چې هغه یعنې د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتونی یئ. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وایه ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره 1 ساعت تاخیر راوستلی شئ او نه پوره 1 ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. داغه کافران وایي چې موږ به هیڅ کله دا قرآن نه منو او نه بلدنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو. کاش کې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي. کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه تکبر کوونکي به دغه مستضعفینو ته جواب ورکړي آیا موږ تاسې له هغه هدایت نه منع کړي وي چې تاسې ته راغلی یو؟ نه بلکې تاسې په خپله مجرمان وئ. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعذف خلق به دغه تکبر کوونکو ته ووایي نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسې مونږ ته ویل چې مونږ دې له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکان وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې توقونه واچو. آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه وو هماغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کېدی شي؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دي شوي چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لیږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی مونږ هغه نه منو. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هغوی تل همدا وویل چې مونږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او مونږ هیڅ کله سزا موندونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي. هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوه چند مکافات دی او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډې نه اوسیږي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتې شول هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې له خپلو بندګانو نه چاته اراده وشي پراخه روزي ورکوي
او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسو لګوي د هغه په ځای همغه تاسو ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان را غونډ کړي بیا به له پرښتونو پوښتنه وکړي دغو خلکو ستاسې بندګي کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات، زمونږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره. په اصل کې دوی زمونږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو. له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسو نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان، او ظالمانو ته به مونږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی ته چې کله زمونږ څرګند روښانه آیتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغوی عبادت کوو، او وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی. دغو کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. په داسې حال کې چې نه مونږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای، او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. له دوی نه مخکې تېرو شوو خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي. څه چې موږ هغو ته ورکړي وو د هغې د لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسېدلي. مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه تاسو ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم. د خدای لپاره تاسو یو او دوه یو ځای شئ، خپل ماغزه وجنګوئ او فکر وکړئ. ستاسو په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي؟ هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسو متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته ووایه که ما له تاسې نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسې ته مبارک وي. زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته ووایه زما پروردګار ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهېدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
وایا حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدای. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وای که زه ګمراه شوی اوسم نو زما د ګمراهۍ وبال زما په غاړه دی او که زه په سمه لاره یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما پروردګار یې ماته رادیږي. هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. کاش کې ته دوی په هغه وخت کې ویني چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي. په هغه وخت کې به دوی وایي چې موږ پر هغه یعنی قرآن ایمان راوړ. په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. لدينا مخکې دوی کافر شوي او بې له تحقیق څخه یې د لرې لرې نه خبرې پیوندولې. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي. دوی په ډېر ګمراه کوونکي شک کې لوېدلي دي. د فاتر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 15 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثنا ستاینه د الله لپاره ده چې د اسمانونو او ځمکې جوړونکی او د پیغام رسونکو پرښتو ټاکونکی دی. داسې پرښتې چې د هغو دوه او درې او څلور وزرونه دي. د هغه چې څنګه خوښه وي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته. هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے خلکو پر تاسو چې د الله کومې پیرزوینې دي هغه په یاد ولرئ. آیا له الله نه پرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسو له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن ګڼي نو دا کومه نوې خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډېر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي او ټولې چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. يا أيها الناس إن
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د الله وعده په باوري ډول برحقه ده. له دې عمله د دنیا ژوند تاسې ونه غولوي او نه د هغه لوی غولونکی یعنی شیطان تاسې د الله په باب غولوي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسې دښمن دی نو تاسې هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خو خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نه شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. خانو څه مقام دی د هغه چا د ګمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي. حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښه شي په ګمراهۍ کې اچوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښي. نو ای پیغمبره ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ویلې کوه. څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هغه خو همغه الله دی چې بادونه لیږي بیا هغه وریځې راپورته کوي بیا موږ هغه د یوې شاړې سیمې خواته بیایو او هماغه ځمکه را ژوندی کوو چې مړه پرته وه. د مړو شوو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خیژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړن لارو لاس پورې کوي د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا یې ستاسې جوړې پیدا کړې یعنې نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر موندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج
لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او د دواړو سیندونو بو یو شانت نه دي، یو ډول خوږی او تند ماتونکي دي ښې څښل کیږي، او بل ډول سختې ترخې مالګینې دي چې نشي څښل کېدی، خو له دواړو نه تاسې تازه غوښه په لاس راوړئ. د اغوستلو لپاره د ګاڼې وسایل ترېنه راباسئ او په همدې اوبو کې تاسې ګورئ چې کښتۍ د هغه سینه څیروي وړاندې ځي، تر څو چې تاسې د الله فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ نه نباسي، لمر او سپوږمۍ رام کړي دي، دا هر څه به تر یوې ټاکلې نیټې پورې چلیږي. همغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټولې چارې دي ستاسې پروردګار دی، پاچاهي د همغه ده، له هغه پرته چې تاسې نور بولئ هغوی دي او خوله کې څښتنان هم نه دي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. که هغوی وبولئ نو هغوی ستاسې دعاوې نشي اورېدلی، او که یې واوري نو د هغو دعاو تاسې ته څه ځواب نشي درکولی، او د قیامت په ورځ به هغوی ستاسې له شرک نه منکر شي. د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسې ته له یو باخبره پرته بل څوک نشي درکولی. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ای خلکو، همدا تاسې الله ته اړ او الله خو بې نیازه خود په خپله ستایل شوی دی. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او کوم نوی نسل به ستاسې په ځای راولي. دغسې کار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دي. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیڅ کوم پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي، او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټې پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو د هغه د پیټې د یوې وړې غوندې برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي، که هغه ډېر نږدې خپلوان هم وي. ای پیغمبره، ته یوازې هماغه خلک ویرولی شي چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي او لمونځ قایموي. هر څوک چې سپېڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره یې کوي، او ورګرځېدل د ټولو د همغه الله خواته دي. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ړوند او لیدونکی برابر نه دي، نه تیارې او رڼا یو شانته دي، نه یخ سیوری او تود لمر یو شانته دي، او نه ژوندي او مړي سره مساوي دي.
د الله چې چاته خوښه شي ور اوروي خو ای پیغمبره ته هغه خلک نشي اورولای چې په هدیرو کې خښ شوي دي إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ته خو فقط یو خبردارونکی مونږ ته له حق سره لیږلی زیری ورکوونکی او ویرونکی او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرونکی نه وي راغلی وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اوس که دغه خلک تا دروغجن ګڼي نو له دوی نه مخکې تیرو شوو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایاتو ورکوونکي کتاب سره راغلي وو ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بیا کوم خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیول او وګوره چې زما سزا څومره سخته وه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود آیا ته نه وینې چې الله له اسمانه اوبه روي او بیا د هغو په وسیله موږ راز راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه وي په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بېلابېل رنګونه لري او تور کمرونه یې پیدا کړي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور او په همدې ډول د انسانانو او جناورو او څارویو رنګونه هم مختلف دي حقیقت دا دی چې د الله له بندګانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي بېشکه الله برلاسی او بخښونکی دی إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور کوم کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده له هغې نه په ښکاره او پټه د خدای په لاره کې لګښت کوي په یقیني ډول هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیلهمند دي چې په هغې کې به هیڅکله زیان نه وي په دغې سوداګرۍ کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي تر څو چې الله د هغو اجر په پوره توګه هغوی ته ورکړي او له خپلې پیرزوینې څخه لا زیاته ور په برخه کړي بشك الله بخشش كونك أو قدردان ده والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ای پیغمبره کوم کتاب چې مونږ ته د وحی په وسیله د لېږلی دی همغه حق دی د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له دنه مخکې راغلي وو بېشکه الله د خپلو بندګانو له حاله باخبر او په هر شي باندې نظر لرونکی دی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې موږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپلو بندګانو نه غوره کړل
اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میانه راو دي او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي. همدا ډیر لوی فضل دی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. د تل تر تله هستوګنې جنتونه دي چې هغو ته به دوی ورننوځي. هلته به دوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي. هلته به د هغو جامې د ورېښمو وي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې له موږ نه یې غم ایسته کړ. په یقیني ډول زمون پروردګار بخښونکی او قدردان دی. هغه ذات چې مونږ په خپل لورینې سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو. اوس دلته نه پر مونږ کړهو راځي او نه راته ستوماني رسیږي. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او کوم کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د دوزخ اور دی. نه به مړه کیږي چې داستانې پای ته ورسیږي او نه به د هغوی لپاره د دوزخ په عذاب کې څه کموالی راوستل شي. په دې ډول مونږ هر هغه چاته بدله ورکوو چې کفر کوونکی وي. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هغوی به هلته فریاد و ویلا وکړي چې ای زمونږ پروردګاره مونږ له دې ځای وباسه تر څو چې مونږ ښه عمل وکړو نه هغسې عملونه چې پخوا مو کول. ځواب ورکړی شي آیا مونږ تاسې ته دومره عمر نه و درکړی چې که چا په هغه کې عبرت اخیستل غوښتلی نو عبرت یې اخیستلی شو او تاسې ته ویرونکی هم درغلی و. نو اوس د سخت عذاب خوند وڅکئ. دلته د ظالمانو کوم رستندوی نشته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بشک الله د اسمانونو او ځمکې له هر پټ شینه خبره دی. هغه خو ان د سینو په پټو رازونو پوهیږي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فما غزات دی چې تاسې په ځمکه کې خلفا ګرځولي. اوس چې هر څوک کافر کیږي د هغه د کفر وبال پر همغه دی او کافرانو ته د هغو کفر له دې پرته بل هیڅ پرمختګ نشي ورکولای چې د هغو د پروردګار غضب پر هغو لا زیات په تاو راځي. د کافرانو لپاره د زیان له زیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ای پیغمبره دوی ته وایه آیا تاسې کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدایه پرته یې بولئ؟ ما ته راوښیي هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي یا په اسمانونو کې د هغو څه ونډه ده. که دوی ځواب نشي ویلی
نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغ او دوکې ورکوي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا حقیقت دا دی چې واضح همدا الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې له منځه تلونه ساتلي دي او که هغه بې ځای شي نو له الله نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته بېشکه الله ډېر زغمونکی او بخښونکی دی وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا دوی د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سمه لاره وو مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تېښتې څخه بل څه زیات نه کړل استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه دسیسو په کار اچولې شروع کړل په داسې حال کې چې ناوړه دسیسې همدې خپلو کار اچوونکو ته ورلغاړه کیږي نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کومه کړنلاره وه همغه له دوی سره هم وشي که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله په کړنلاره کې څه بدلون ونه مومې او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولی شي أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه ډېر زیات طاقت درلود هیڅ شی د الله بېوسې کوونکی نه دی نه په اسمانونو او نه په ځمکه کې هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا که چیرته الله تعالی خلق د هغو په کړنچارو باندې نیولی نو د ځمکې پر مخ به یې هیڅ ساکښ ژوندی نه وای پریښی خو هغه جل علا شانه دوی ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت ورکوي بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپلو بندګانو لیدونکی دی د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 83 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم. یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سم لاره. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولای دی او یو دیوال د هغو تر شا. مونږ هغوی پوښلي دي هغوی اوس هیڅ نه ویني. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که نه کړي دوی به یې ونه مني. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مونږ په باوري توګه یو ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو. مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولېږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولېږل او هغوی ټول وویل موږ تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسو بل څه نه مګر زمونږ په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دی نازل کړي تاسو محض دروغ وایي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیغمبرانو وویل زمونږ پروردگار پوهیږي چې مونږ ارومرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو. وما علينا إلا البلاغ المبين. او پر مونږ باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو ویل مونږ خو ستاسې قدمونه د ځان لپاره بد فعال ګڼو که تاسې لاس وانه خلئ نو مونږ به تاسې سنګسار کړو او زمونږ لخوا به تاسې ته دردناک عذاب ورسیږي. قالوا طائركم معكم
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسو بد فعل خو په خپل له تاسو سره دی. دا خبره تاسو له دې کوي چې تاسو ته نصيحت وشو. اصلي خبره دا ده چې تاسو له حد وتلی خلک. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د ښار له لرې ګوښې نه یو سړی په منډه راغی او وی ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوره کړئ. د هغو خلکو پیروي وکړئ چې له تاسو نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لاره دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. او زنو ولې د هغه ذات بندگی و نکړم چې هغه ز پیدا کړم او د هغه لوري ته ستاسو ټول ورګرځیدل دي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. ازله هغه پرته نور معبودان ونیسم په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه ځان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسې په پروردګار باندې ایمان راوړ. تاسې هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغو خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاشکې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د څه شي له امله ماته بخښنه وکړه او زه په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لهغه وروسته د هغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لښکر راکوز نه کړ. د لښکر لیږو ته زمونږ څه اړتیا نه وه. فقط یوه چیغه وشوه او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کرخ ولوېدل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغو ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډې مسخرې وکړي. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا هغوی نه دي لیدلي چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نشول؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضري. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او د دوی لپاره مړه ځمکه یوه نښانه ده. موږ هغه ژوندی کړه او له هغې نه مو غله راویستله چې دوی خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مونږ په هغې کې د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینې راوخوټولې تر څو چې دوی د هغې میوې وخوري. دا هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوار نه دي. نو آیا دوی شکر نه باسي؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن
أنفسهم ومما لا يعلمون پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړي که هغه د ځمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپله د دوی له جنس یعنی انساني نوع څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی حتی پیژني قدر هم نه. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. د دوی لپاره یو بل نښانه شپه ده، موږ د هغې له پاسه ورځ ایسته کوو نو پر دوی تیاره خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي. دا د خورا ډیر د قدرت خاوند په ذات وضع کړی حساب ده. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تیرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه د لمر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ یې مخکې کېدلی شي. دا ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوې کشتۍ کې سپاره کړل او بیا مو د دوی لپاره همغسې کشتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. که موږ وغواړو نو دوی به غرق کړو، هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکی نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ورنه کړل شي. فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. دوی ته چې کله ویل کېږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغورئ چې ستاسې مخې ته راځي او ستاسې تر شا تېر شوی دی، شاید پر تاسې رحم وکړی شي، نو دوی ځان ناګاه اچوي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کومه روزي درکړې ده له هغې نه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوئ، نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو؟ که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي. تاسې خو بیخي ګمراه شوي یې. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي چې دغه د قیامت اختار به کله ترسره شي، وښیئ که تاسې رښتیني یې. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لاره دي هغه فقط یوه هیبتناکه چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپلو دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي، نه به خپل کورونو ته بیرته وګرځېدای شي.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بیا به یو شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. په ورختایي سره به وایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو، دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړای شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نن به پر هیڅ چا د یو بڅري په اندازه ظلم نشي او تاسو ته به هغه څه بدله درکړای شي لکه څنګه چې تاسو عمل کوئ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوخت دي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هغوی او د هغو میرمنې به ګڼو سیورو کې وي بالښتونو ته تکیه کوونکي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. د خوراک څښاک هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. سلام قولا من رب رحيم. هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردګار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. او ای مجرمانو نن تاسې بیل شئ. د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 80 آیات څخه اورئ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اې د آدم اولادونو آیا ما تاسو ته هدایت نه وکړی چې د شیطان بندگی مکوئ؟ هغه ستاسو ښکاره دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ، دغه سمه لاره ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خو سره له دې شیطان له تاسو نه یوه لویه ډله ګمراه کړه. آیا تاسو نه پوهېدلی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسو ویرول کېدلی. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کوم کفر چې تاسو په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د سون مواد شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن مونږ د دوی خولې بندوو، د دوی لاسونه به له موږ سره خبرې وکړي او د دوی پښې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لاره وویني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو. ومن نعمره
في الخلق أفلا يعقلون چاته چې موږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت موږ سرچپه کوو د دغه حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين مونږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له د سره ښایيږي دا خو یو نصیحت دی او روښانه لوستل کېدونکی کتاب ترڅو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندي وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابته شي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون آیا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون موږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړی دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي د ځینو دوی غوښه خوري ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون او په هغو کې د دوی لپاره راز ګټې او د څښلو شیان دي نو آیا دوی شکر نه باسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لدې هر څه سره سره دوی له الله جل علا شانه نه پرته نور خدایان نیولي دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړای شي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسۍ لښکر جوړ شوی دی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خانو کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تا ونه زوروي د دوی په پټو او ښکاره ټولو خبرو باندې موږ پوهیږو أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين آیا انسان ندی لیدلی چې موږ هغه له نطفې نه پیدا کړو بیا هغه ښکاره شخړه کوونکی شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اوس هغه پر موږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي وای څوک به دغه هډوکي را ژوندي کړي چې کله دا وراسته شوي وي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون دته وای دا به همغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي هماغه ذات چې ستاسو لپاره لشنی سمسوري ونی څخه اور پیدا کړ او تاسو له دین خپل غریب لوي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم آیا هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې د دوی په څیر پیدا کړی شي ولې نه په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هغه خو چې کله دی وشي اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی
او د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کیدونکي یاست. د الصافات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 10مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 182 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. پر کتار کتار سفتړونکو پرښتو باندې قسم، بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکي شړونکي دي، بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکي دي. ستاسې حقیقي معبود صرف یو دی. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هغه ذات چې د ځمکې او اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او اسمان کې دي، او د ټولو ختیځونو څښتن. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. مونږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړی دی، او له هر سرغړونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی، له هرې خوا ویشتل کیږي. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شړل کیږي او د هغو لپاره پرلپسې عذاب دی. بیا هم کله هغو نه کوم یو څه وتښتوي، نو یوه تیزه سوځونکې لمبه یې تعقیبوي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. اوس له دوی نه پوښتنه وکړه، د دوی پیدایښت ډېر ګران دی که د هغو شیانو چې مونږ پیدا کړي دي؟ دوی خو مونږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي. بل عجبت ويسخرون. ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي. وإذا ذكروا لا يذكرون. کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. که کومه نښانه وویني نو مسخرې او خنداوې ورپورې کوي او وایي دا خو ښکاره کوډې دي. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. کنو چیرته داسې کېدای شي چې کله مونږ مړه شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو، په هغه وخت کې مونږ بیا ژوندي را پاڅول شو؟ او آیا زمونږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم را پاڅول شي؟ دوی ته ووایه هو، او تاسې د خدای په وړاندې بېوسې یئ. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا
امر به وشي را ایثار کړی ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندگی کوله بیا به دغه ټولو ته د دوزخ لاره وښیي وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون او لږ دوی معطل کړئ له دوی نه څه پوښتنه کیږي په تاسې څه وشول ولې یو د بل مرسته نه کوئ او نن خو دوی په خپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسې مونږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلی قالوا بل لم تكونوا مؤمنين هغوی به ځواب ورکړي نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين زمونږ پر تاسې څه زور نه و تاسې په خپله سرغړونکي وئ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون په پای کې مونږ د خپل پروردګار د دغه فیصلې مستحق شو چې مونږ د عذاب خوند څکونکي یو فأغويناكم إنا كنا غاوين مونږ تاسې بېلارې کړئ بېشکه مونږ په خپله بېلارې شوي وو فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي إنا كذلك نفعل بالمجرمين مونږ له مجرمانو سره دغسې چارچلند کوو إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل الله پرته بل هیڅ بر حق معبود نشته نو دوی به مغروره کېدل او ویل به آیا موږ د یو لیوني شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو بل جاء بالحق وصدق المرسلين په داسې حال کې چې هغه حق له ځانه سره راوړی او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی و إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارومرو د دردناک عذاب خوند څکونکي یئ او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي إلا عباد الله المخلصين خو د الله غوره شوي بندگان به له دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين د دوی لپاره معلومه روزي ده هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی د شرابو له چینونه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسي وعندهم قاصرات الطرف عين
كأنهن بيض مكنون. او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپل سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلې وي، داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا به هغوی یو بل ته په مخاړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. له هغونه یو تن به وایي په دنیا کې زما یو ملګری و، ما ته به یې ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه یې؟ آیا دا رښتیا ده چې کله موږ مړه شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو موږ ته به سزا او جزا راکړی شي؟ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بیا به وایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی؟ له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. او هغه ته په خطاب کولو سره به وایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل، که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خانو آیا اوس دا یقیني نه ده چې موږ له مړه کېدونکو څخه نه یو؟ کوم مرګ چې موږ ته راتلونکی و هغه خو مخکې راغی، اوس به موږ ته هیڅ عذاب نه وي. إن هذا لهو الفوز العظيم. په یقیني ډول همدغه ستر بریالیتوب دی. لمثل هذا فليعمل العاملون. د همدغسې بریالیتوب لپاره باید عمل کوونکي هڅه وکړي. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وایي دغه مېلمستیا ښه ده او که د زقوم ونه، موږ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هغه یوه ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي، د هغې غوټۍ داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګېډې ډکې کړي، بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اور خواته وي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. دا هغه خلک دي چې خپل پلرونه نیکونه یې ګمراه وموندل او د همغو په نقش قدم باندې وزغلیدل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلک ګمراه شوي وو او په هغو کې موږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين.
اوس وګورئ چې د هغو ویرول شویو څه عاقبت شو. له دغه بد عاقبت نه فقط د الله هغه بندگان ژغورل شوي دي چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړي دي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. مونږ ته له دې نه مخکې نوح غږ کړی و، نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. مونږ هغه او د هغه کورنۍ له ستره غم نه وژغورل او د هغه زوجات مو باقي پرېښوده او په وروستیو نسلونو کې مو د هغه صفت او ستاینه پرېښودله. سلام على نوح في العالمين. سلام دی پر نوح په ټولو نړیوالو کې. إنا كذلك نجزي المحسنين. بشکه مونږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه و. ثم أغرقنا الآخرين. بیا بله ډله مو غرقه کړه. وإن من شيعته لإبراهيم. او د همدې نوح په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم و. إذ جاء ربه بقلب سليم. کله چې ابراهیم د خپل پروردګار حضور ته په ښه زړه سره راغی. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. آیا له الله نه پرته په دروغو جوړ شوي معبودان غواړئ؟ فما ظنكم برب العالمين. نو الله د عالمیانو د پروردګار په باب ستاسې څه ګمان دی؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړه، وی ویل زما طبیعت خراب دی. نو خلکو هغه پرېښود او ترې روان شول. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ابراهیم د هغو په غیاب کې په پټه د هغو د معبودانو درمسال ته ننوت. وی ویل تاسې ولې خوراک نه کوئ؟ ما لكم لا تنطقون. څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. له هغه وروسته یې سم د لاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بیرته په راستنېدو. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.